دا خاوره چې په کوم باندې پښتانه پراته دي نو دا په داسې موقعیت کې پراته دي چې یو خوا زموږ سره مرکزي ایشیا ده د بلې خوا نه زموږ سره جنوبي ایشیا ده دا پښتانه د دې په منځ کې یعنې په زړه کې پراته دي اقبال صاحب ورته هم د پښتنو خاورې ته د ایشیا زړه وایي او بیا زمونږ صدرخان خټک هم وایي لکه موج په بیلتانه کې زما زړه وهي له سترګو په دا موج کله بهیږي جیهون هسې سیهون هسې یعنې د امو د اباسین په منځ کې دا خاوره چې ده دا د پښتنو دا زړه یا د ایشیا دا زړه د پښتنو دا خاوره دا انتهایی د پخوا نه په پوځي لحاظ باندې هم په جغرافیایي لحاظ باندې هم په تجارتي لحاظ باندې هم دا ډېره زیاته د اهمیت وړ ګرځېدلې ده د کوم حده پورې چې تاریخ معلوم دی نو په دې خاوره باندې کله سپین هون راغلي دي کله کوشانیان راغلي دي کله هفتالیان دي یونانیان راغلي دي اشوک راغلی دی د هندوستان نه د ایران دارایوس حکومت کړی دی بیا په دا وروستیو کې مغول راغلی دي انګریز راغلی دی سیک راغلی دی یعنې دا خاوره یې لتاړ کړې ده په دې باندې یا پاتې شوي دي مستقل یا په دې باندې اغوښتي دي دغسې پې تاجران اغوښتي دي نو زمونږ په دې خاوره کې د ټول نه لویه چې زمونږ ته امتیاز حاصل دی په کوم باندې چې موږ فخر کولی شو چې دا د تهذیبونو ټاټوبی پاتې شوی دی دلته کې که د یونان نه خلک راغلي دي نو هم تشباڼې نه دي راغلي ځان سره تهذیبي او تمدني اثار راوړي دي که دلته هفتالی او سپین هون او یا کوشانی راغلی دی نو تشباڼې نه دي راغلی د ځان سره څه راوړي دي او دلته کې یې پرېښي دي او که اشوکا یا راجا چندرګوپ راغلی دی نو هم ځان سره څه راوړي دي او هغه یې کوم ځای کې پرېښي دي هغه د پښتنو په خاوره باندې پرېښي دي یا یوازې ګنداره سیویلایزیشن که سړی یاد کیږي ګنداره سیویلایزیشن د پښتنو دا خاوره خصوصا شمالي پښتونخوا چې پېښور او چارسده سوات مردان زمونږ د هزاره ډیویژن دغسې دیر جلال آباد پورې د کونړ سیمې دا د ګنداره سیویلایزیشن مرکز پاتې شوی دی او دا هغه ځای دی چې په کوم ځای کې زمونږ اشوکا د ګریټ چې کوم یو هغه د بود مذهب چې کوم زما خیال څلورم اجلاس دی چې هغه رابللی دی او په بود مذهب کې هغه اصلاحات کړي دي او د دغه اصلاحاتو په رڼا کې هغه سټوپې جوړې کړي دي څومره هغه د بود مذهب سلطناتو چې په هغې کې یو شمېر سټوپې دلته کې جوړې شوي دي هغه یو شمېر دلته کې داسې ماحول ساز کړی دی چې دلته علمي ادارې جوړې شي دلته کې یونیورسټیانې کولای شوي دي که په ټکسلا کې ده که په چارسده کې ده که زموږ په تخبای کې ده دغه یونیورسټیانو کې بیا د بود مذهب تعلیمات خواره شوي دي بیا د هغې سره چې کوم بکشوان یا عالمان چې پاتې کېده د هغې رهایشي انتظامات شوي دي دلته کې بیا د هغې د فکر سره سم دلته مجسمه سازي شوي دي او بیا دغه مجسمه سازي خصوصا په چارسده کې هغې عالمي تجارت شکل اختیار کړی دی ځکه چې په هغې کې د دغه بت سازۍ کې د هغې دننه هغه داخلي جذبې او هغه مینه پکې شامله وه هغه دومره ښایسته بوتان جوړ کړي دي چې دا بوتان ویلی کېږي چې یونانه پورې خلکو وړي دي او خلکو خوښ کړي دي یعنې عالمي منډایي دې جوړه شوې ده دلته بیا د دستکارۍ ته ډېر لوی وده ورکړې ده دغه ګنداره سیویلایزیشن چې هغې کې مثال د پیتلو په لوښو باندې ګلونه جوړول په ګټو باندې ګلونه جوړول او مجسمې جوړول په مندرونو باندې ګلونه څنګ تراشي او څه کول چې هغه تر اوسه پورې موږ ته پاتې دي زموږ اوس ختم شو دا تاوڼۍ چې زموږ سره وي د جومات بشونه او سرۍ چې زموږ سره وي زموږ تخته پوشونه چې دا ښایسته ګلکاري پکې شوې وه دا ټول موږ ته د ګنداره سیویلایزیشن نه پاتې شوي دي یا زمونږ په دې منګو باندې چې دا کم پټې به ورکړې وي چې د منګي غاړه مې شنه لمنې سپینه که نه دا شی هم موږ ته د ګنداره سیویلایزیشن نه راغلی دی چې هغې به خاورین لوښي جوړول او په هغې کې به ښایسته ښایسته ګلونه جوړول هغې بیا په اوبو کې تجارت ته او آمد و رفت ته هغې وده ورکړې وه یعنې د چارسدې په سردریاب کې چې کومې کښتۍ چلېدې هغه په ټول ګنداره کې مشهورې وې هغه کښتۍ موږ د جالې په شکل کې دلته کې
تر اوسه پورې زموږ سره ژوندی ده. زما مراد دا دی چې دا په دې خاوره باندې چې کوم مختلف قومونه راغلي دي موږ ته دلته د خپل تهذیب ګلونه پرېښي دي او هغه ټول ګلونه پښتنو په خپل یو ګلدان کې راونغاښته. یو ګلدان کې دغه مختلفو قومونو دغه تهذیبي ګلونه او ثقافتي ګلونه موجود دي چې د هغې وږمې نن هم موږ ته هغه چې دی موږ ته ترلاسه کېږي او د پښتنو چې موږ کوم دروند او شتمن ثقافت یادو نو په هغې کې د دغه ټولو قومونو برخه موجوده ده او دا اعزاز پښتونخوا ته حاصل دی چې دغه تهذیبونه دلته پاتې شوي دي او دلته کې خپله سرمایه جوړه کړې ده.